अस्सलाम वालेकुम। احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی. دوستانو د دوبۍ جوازاتو خواو کسانو ویزیټ دوباره فعالې کړې. کم چې رپورټو بندېدو له وجې نه وتوانېدلې چې اماراتو ته داخل شي، نو اوس د دوبۍ جوازاتو دوی لپاره هغه واړه ویزیټ ویزې دوباره فعالې کړې. د هغې ترڅنګ تشریح یا که په ساده ژبه کې ووایي چې پخې ویزې کم چا چې ایرپورټو بندېدو نه مخکې لیږلې وې او د دوی کسان نه وتوانېدلې چې اماراتو ته داخل شي، نو اوس هغه په سیسټم کې دوباره فعالې شوې. نو د دې ویډیو په جریان کې به تاسو دې باندې پوه شئ چې ویزیټ ویزو لپاره یې څومره وخت ورکړی دی او د هغې ترڅنګ یې پخو ویزو لپاره څومره وخت ورکړی چې دغه کسان دې تر دې وخته پورې اماراتو ته داخل شي. نو دغه باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. هیله مې دا ده چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. ښه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو زما تیره ویډیو ولیده کوم چې ما پکې د دوبۍ ویزیټ ویزو والا یاد کړي وو چې دوی لپاره دوبۍ حکومت کینسل شوي ویزیټ ویزې دوباره فعالې کړي. نو کوم چې د ایرپورټو بندېدو نه مخکې د دوبۍ ویزیټ ویزې اخیستې دي خو دوی نه دي توانېدلي چې اماراتو ته داخل شي، دوی دواړه خپله ویزې په سیسټم کې چیک کړي. که چیرې دوی ته وخت ورکړی شوی و نو دوی کولی شي چې په هماغه ویزه باندې اماراتو ته داخل شي. دوستانو، ما چې نن ځینې ویزې چیک کړې نو ډېرو ته وخت ورکړی شوی خو ډېرو ته نه و ورکړی شوی او وخت چې ورکړی شوی و هغه د 11مې میاشتې اول تاریخ پورې دی. نو کم چاته چې وخت ورکړی شوی دی دوی سره د 11مې میاشتې اول تاریخ پورې وخت شته چې په همدغه ویزه باندې اماراتو ته داخل شي. خو د هغې ترڅنګ کم چا چې ویزیټ ویزې په هغه وخت کې د کم چا څخه اخیستې دي، مطلب د کمې ایجنسۍ څخه اخیستې دي، نو دوی د خپلې ایجنسۍ سره په تماس کې شي. ولې چې ماته کوم معلومات را رسېدلي دي نو اماراتو حکومت د دوی څخه انشورنس یا بیمه غواړي. کم چا چې په هغه وخت کې ویزیټ ویزې د کمې ایجنسۍ څخه اخیستې دي تاسو هغې سره په تماس کې شئ او دوی سره د بیمې په اړه وغږیږئ ترڅو تاسو ته په اماراتو کې بیمه واخلي. د ویزیټ ویزو ترڅنګ هغه تشهیر یا پخې ویزې هم دوباره فعالې کړې کومې چې رپورټو بندېدو نه مخکې کسانو ته لیږل شوي وې خو دوی نه وتوانېدلي چې اماراتو ته په هماغه تشهیر باندې راشي. خو اوس د دوبۍ حکومت هغه تشهیر یا پخې ویزې دوباره فعالې کړې. نو کوم چا چې په دې وخت کې تشهیر اخیستې دي او دوی نه دي توانېدلي چې اماراتو ته داخل شي، تاسو خپلې تشهیر په سیسټم کې چیک کړئ. که چیرې مو وخت درکړی شوی و نو تاسو کولی شئ چې په هماغه تشهیره باندې اماراتو ته لاړ شئ. خو نن چې ما ځینې تشهیرې چیک کړې هغو ته هم د 11مې میاشتې اول تاریخ پورې وخت ورکړی دی. نو کوم څوک چې خپله تشهیره چیک کړی او تاسو ته وخت درکړی شوی و تاسو سره د 11مې میاشتې اول تاریخ پورې وخت شته چې اماراتو ته داخل شئ. که چیرې کوم څوک د دې وخت څخه وځنډېدل نو شاید ستاسو ویزا کینسل شي او ونه توانېږئ چې په همدغه ویزا اماراتو ته داخل شئ. دوستانو، دا خبره یو ځل بیا واورئ. اوس واړه د دوبۍ ویزیټ ویزې او ورسره د دوبۍ تشهیر یا پخې ویزې کومې چې رپورټو بندېدو نه مخکې وطن ته لیږل شوي دي خو په هغه باندې کسان نه دي توانېدلي چې اماراتو ته داخل شي، نو اوس د دوی ویزې دوباره فعالې شوې. کوم چې دغه ویزې دي نو د دوبۍ جوازاتو په ویبسایټ کې چیک کړئ. که چیرې تاسو ته وخت درکړی شوی و نو تاسو کولی شئ چې د 11مې میاشتې اول تاریخ پورې اماراتو ته راشئ. خو د هغې ترڅنګ کوم چا چې ویزیټ ویزې دي هغه د خپلو ایجنسۍ والا سره په تماس کې شي، ولې چې اماراتو حکومت د دوی څخه انشورنس یا بیمه غواړي. نو د بیمې اخیستلو لپاره تاسو خپل ایجنسیو سره تماس کې شئ کوم چانه چې تاسو ویزې اخیستې دي. دوستانو، خو پام وي چې دا کسان به د کرونا وایرس ټیسټ لازمي کوي ترڅو د سفر په وخت کې دوی سره کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ موجود وي او هغه مسؤلو کسانو ته وښایي. خو د دغو کسانو تر اوسه پورې اپروول ته ضرورت نشته. که چیرې د دوبۍ حکومت د اپروول په اړه کوم معلومات خپاره کړل نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به مو د دې له لارې خبروم. دوستانو، د ویزې چیک کولو په اړه ویډیو ما ډېره پخوا جوړه کړې ده، نو تاسو کولی شئ چې زما یوټیوب چینل کې هغه ویډیو وګورئ او د ویزې چیک کولو طریقه ترې زده کړئ. خو بیا هم شاید زه په نږدې راتلونکي کې د ویزو چیک کولو یوه نوې ویډیو درته جوړه کړمه چې څنګه به په سیسټم کې خپلې ویزې چیک کوئ. نو الله دې وکړي دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. نور داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. نور به په الله سپارم. د الله په امان.